کو کې الله جل شانه یو خبره دا ذکر کوي چې دا الله جل چې په زندګۍ کې انسان له څوک دوست کول پکار دی حقيقي دوست یو دویمه خبره هغه دا چې دا الله جل شانه ځان د پاره څوک دوست نیسی چې الله وسره دوستانه درېم رد دی په هغه خلکو باندې کم چې د غیر الله عبادت کوي او سلورم الله جل شانه چې کله یو انسان د دین دعوت چلی یا د یو حق خبر دعوت چلی او دته کم مشکلات راځي نه هغه مشکلات د هغه سره بده څنګه مخامخ کیږي او سبق په خپل ژوندۍ او اخیری خبر الله جل شانه سره زندگی اصول ذکر کوي او د اخلاقیات یو شاخ ته چې الله جل شانه هغه ذکر کوي یو کومه باندې انسان هغه ته ډیر لوی خیر رسی او ډیر غټ نقصان نه بچ کی دا 15 خبرې دی په نن درس نو به خبر الله جل شانه ذکر کوي ان ولی الله اے پیغمبره ته د خلکو ته وایا چې ولی زما دوست څوک ته الله الله دا اغړم به خبره چې انسان لا حقيقي دوست څوک جوړول پکار دي الله حقيقي دوست دا مطلب دی چې دا اغا انسان دومره عظمت کی او تعظیم یو کی چې هغه تعظیم انتها ته ورس چې عبادت تی جوړ شي ستې جوړ شي عبادت تی جوړ شي دته حقيقي دوستانه وي دا د انسان د چا سره پکار ده د الله سره پکار بل څوک د دوستۍ داسې لایق نشته چې د هغه په احترام کې ته د عبادت درجه ته ورسې داسې بل څوک نشته یا صرف الله دی بیا الله فرمای الذي اغا الله نزل الكتاب چې قران مجید نازل کړي دا او هو يتولى الصالحين او الله جل شانو دوستانه کوي د صالحانو خلکو سره اوس الله جل شانو چې کوم خلکو سره دوستانه کوي ادویمه خبره هغه سوق دي هغه خلک دي با صلاحیت خلک دي صالحین نیکان چوت خلک د دې صالحینو څه مطلب دی یو واقعه ته بګروس تکوم پرونګ یو واقعه پرې خو موږ دا وکړو ا دې نمخ کې یو ضروري خبره انسان د سکل جوړيږي چې الله جل شانه د الله په کاغذونو کې د صالح شي با صلاحیت شي چې الله جل شانه د صلاحیت په وجه الله د سره دوستانه وساتي د انسان دوستانه خو پکار د چا سره د الله سره دا خو اسانه ده دا شیز ګران ده چې الله جل شانو چا سره دوستانه وکړي زتا ته ما آسان مثال درکوم استاد جی وای چې د دی وزیر اعظم ز مرګره يم د وزیر اعظم ز سم مرګره يم دا دونه لوی خبره نه ده او کوي چې دا وزیر اعظم زما مرګره زما زه تزیر ازي نه خلک سوې دې سړی کې سچلې اسې نه ده ډیر رسیدلې سړی چوت سړی ځکه په یو دونه لوی انسان د خواله راځي دې چا پسې نه زی دوانو کې فرق دی نو ستخه به دوستانه کې او زب دوستانه کوم د الله جل شانو سره الله جل شانو د چا سره دوستانه کوي هغه د پر یو صلاحیت پکار دی صلاحیت سره اب د آیت مبارک کې مذکور دی ډېر ښکار دی ډېر واضح دی ګورې لکه ته سوچو کې ان ولی الله اے پیغمبر تو وای چې زما دوست څوک ته الله او الله جل شانو د صالحین سره دوستانه کوي او الله جل شانو چې د دوستانی یو سبب جوړ کړي دی ا سبب څه شه نزل الكتاب دا سیز دی څه دی قران مجید د امام ابو حنیفه غنی دی ضرورت نو بس دا سی زما دوست الله دی والله صالحین خلق واخی صالحین خلق تذکرہ مشوا د انسان د طرفه دوستانه تذکرہ مشوا هغه وجه هغه پټه پرته و چې موږ ته بګ نه ښکاری دا چې الله پکاغه د الله په کاغذونو کې با صلاحیت انسان سوکته هغه صلاحیت والے چې الله سره دوستی کوي هغه دې چې خپل ژوندۍ چاله ور کړی قران مجید له ځکه سره نزل الكتاب تذکرہ کوي الله جل شانه دې ضرورت نو پدیم خبره پوره کړي زما دوست الله دې وته وای پیغمبر او الله جل شانه نیکوکار خلق خوخه او داغي سره دوستانه کې داغي مرسته کې داغي امداد کې خبره پوره وکنه نزل الكتاب کې ضرورت او دا دې خبره د وضاحت لپاره
چې الله جل شانه د چا سره دوستی کوي، الله د چا سره یارانه کوي، الله د چا سره محبت کوي، دا کم خلق دي؟ باصلاحیت خلق، قرآن والا خلق. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ان لله اهلین من الناس. په کائنات کې داسې خلق هم شته چې هغه د الله جل شانه اهل دي. اهل پیژنې که نه؟ دا وایي زما اهل خانه ده، اهلیان، اهل د یو ځای اوسېدونکي. الله فرمایي څه خلق په دنیا کې داسې چې هغه زما اهل دي. د صحابه کرامو تپوس کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه، یا رسول الله دا کم خلق دي چې هغه د الله جل شانه الله سره دوستی کوي او د الله اهل دي خلق؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه چې تهجد گزار دي او هغه چې قرآن والا خلق دي. تهجد گزار دي او څه والا؟ او یو روایت کې صرف قرآن والا راغلی چې هغه خلق چې هغه دا قرآن مجید لولي او قراءت کوي. څه قراءت؟ یوی تلاوت، یوی قراءت. تلاوت قرآن بس دا غي ریډینګ کول او دې ته تلاوت وي، او قراءت ستوي قرآن مجید لوستل خو تمام حقوق سره، دا غي تجوید هم سټ کول، دا غي په معنا باندې پویدل، دا هغه چې کوم حقایق دي پاغي هغه نه ځان خبرول، دا هغه چې کوم مقاصد دي پاغي باندې عمل کول، زمون نه سغواړي اب خپل ژوندۍ کې راوستل، دا دې ته سوې د قراءت وي. د قرآن مجید لومبه وحی چې راغلی و دای نه وي چې اتلو تلاوت وکړه، وي اقرا قراءت وکړه. څه مطلب و چې قرآن مجید ته ګورې لومبه ورځ دې کېنی ته به کوشش کوي چې د قرآن مجید په ټولو څیزونو ځان پوهه کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله جل شانه هغه شانته وکړه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هغه شو. الله فرمایي چې دې خلکو ځان له مخکینی آیتونو مبارکو کې دا تیر شو چې دې خلکو دوستان خو چرته بوتان دي، چرته په قبرونو کې پراته خلک دي، چرته غلط خلک دي دوستان دي. او ته وایې پیغمبر چې زما دوست څوک دی؟ الله دی، هغه الله چې کتاب نازل کړي قرآن مجید، او دغه الله جل شانو د باصلاحیت خلکو سره څه کوي؟ دوستانه ساتي، د هغې خیال ساتي. یتولى الصالحین. واقع سوا کم چې اسلامی دور تیر شوی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس، په هغې کې یو دوه بادشاهان داسې تیر شوي دي چې د هغې عدالت په ټاپ باندې و، چې دا ډېر عادلان. یو د نبی علیه السلام صحابي و حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه، چې د قیامت پورې به د هغه په شانتې عدالت، عدل و انصاف هغه به څوک ونه کړي. دا نبی علیه السلام صحابي. یو د ده په نسل کې یو تابعي دی عمر بن عبدالعزیز، د په نوسو کې دی عمر ابن عبدالعزیز. عمر ابن عبدالعزیز چې کله وفات کېدو د خاندانی داسې و که نه، خاندانی بادشاه و، بس هر طرف بادشاهانو د هر یو انسان سره د په خاندان کې عہده وه، د نه ورکړي، د مخکې نه را روان و داسې. نو په دغه زمانه کې یو بل هم ډېر لوی گورنر او والی تیر شوی دی عبدالملک ابن مروان. د رشتہ دارانو کې او دې بادشاهانو خپل منځ کې یو تعلق عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله دی چې کله وفات کېدو نو تپوس له د عبدالملک ابن مروان بچی راغلو، یو سلیمان ابن عبدالملک یو مسلمه ابن عبدالملک، دوه بچی دا د عبدالملک ابن مروان راغلو. تاسو به نوم اورېدلی عبدالملک ابن مروان ډېر لوی بادشاه تیر شو، لوی والی او گورنر تیر شو. دوه بچی راله او ډېر په ټاټ باټ کې او ډېر داسې ځان یې پالش کړی، یو ته یو طرف ته کېناستو، بل طرف ته کېناستو، او ته یې وایي نن خو ته وفات کېږي، دونه لوی بادشاهي خپلو بچو ته څه پرېښي دي او که نه دي پرېښي، ستا بچي به څه کوي ستا نه پس؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه 12 بچي وو. څومره؟ یو درزن. دی سړی وایه یو درزن بچي وو د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله. وایي ستا د دې 12 بچو به څه کېږي؟ وایي مونږ خو خپلو بچو ته مال او دولت پرېښي، سره زر هم پرېښي، سپین زر هم پرېښي، اسونه هم پرېښي، جایدادونه هم پرېښي، قسم قسم کپړې هم پرېښي، چې څه دي په دنیا کې سهولتونه مونږ خپلو بچو ته پرېښي. حالانکې دې خلکو درجه د عمر ابن عبدالعزیز نه ډېره ښکته وه، دا د گورنرې په سیټ باندې ناست او عمر ابن عبدالعزیز بادشاه دی، ټول بادشاهت دی اوس. هغوی زما د کور والي نه تپوس کوي څه مې وته پرېښي،
کور وال نه تپوس کو حصے وته پریخي او 12 بچی دي 24 درهم وته پریخي څومره 24 روپیا وته پریخي 2 روپیا رسیدي یو زوی 2 روپیا رسیدي بچی راو غختلو راش بچیانو ایزو وفات کېږم دا 2 کسان زما خوا کې ناست دي مسلمه بن عبدالملک سلیمان بن عبدالملک دا ما ته دا پیغور راکړي چې تا خپلو بچو ته څه پرېږي ای بچو زه تاسو ته یو وصیت او نصیحت هغه دا چې په دنیا کې 2 قسمه خلک ژوند تېروي تاسو زما بچي تاسو هم پکې ژوند تېروئ تاسو به یا د الله جل شانو نیکوکار خلک یې څه ته صالحین وئ ایا به مجرمانان یې که مجرمانان یې زما مال و دولت چې زه تاسو ته پرېږدم دا څه فایده نه درکوي د الله جل شانو په دربار کې تاسو او ما څه پرېښي نه دي خو شرط یو خبر ځان سره یاد ساتئ که تاسو چېرته صالحان وې نه الله جل شانو اگر چې ما تاسو ته سم نه دي پرېښي الله جل شانو بس تاسو مرسته کوي ځکه قرآن کې الله فرمایي وهو یتولی الصالحین کوم خلک چې نیکوکار یې الله جل شانو داسې خلکو سره دوستي کوي بیا ځمکې اسمانونو هغه ورځ ولیده چې د عمر ابن عبدالعزیز یو بچی چې هغې ته سم نه پاتې شوي هغې د الله جل شانو په لار کې به په سوونو او په زرګونو اوښان او اسونه او سره زر او سپین زر په تولو هغه به صدقه کول او ځمکې اسمانونو هغه ورځ ولیده چې د مسلمه بن عبدالملک او د سلیمان بن عبدالملک هغه اولاد هغه د جامع مسجد مخې ته به ناست او خیر به یې غوښتو جمعې په ورځ ناځي که نه دلته خیر غواړي د هغه بچي ځمکه اسمانونو بیا داسې ولیدل د هغه بچي دا الله جل شانو اصل خبره دا کوي چې انسان کله په ځان کې صلاحیت پیدا کړي بیا ورسره زه دوستانه کوم دې صلاحیت پیدا کړي اذان نه الله جل شانو داسې ذات دی چې انسان کله د هغه سره دوستانه کوي دا خو ښه خبره ده او دې نه ښه خبره ده چې الله جل شانو د خپل بنده سره دوستانه وساتي اقبال ویلیو رحمه الله خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے چا بارک ویلو ابو بکر صدیق بارک پرون هغه آیتونه مبارکه د هغې ترجمه شوې وه بیا لږ وایو لږه خبره به یې کوو الله جل شانو فرمایي هو الذي الله غذات دی خلقکم چې تاسو پیدا کړي من نفس واحدة د یو نفس نه آدم علیه الصلاة والسلام یا من نفس واحدة د یو مذکر نه چې هغه یو نفس دی مذکر وجعل منها زوجها او پیدا کړي د جوړه د پشان وجعل منها زوجها د جوړه پیدا کړي د پشان یعنی انسان یې پیدا کړي زنانه مؤنث لیسکن الیها د لپاره چې د نارینه د سکون حاصل کړي د زنانه نه فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فلما هر کله تغشاها چې کورواله وکړو د مذکر د مؤنث سره د خاوند د ښځې سره نه حملت باری اوچت کو حملا بوج خفیفا سپک شان فمرت به بیا دا مؤنث ګرځېدو د هغې بوج سره فلما اثقلت هر کله چې دا درون شو دا بوج دعوا الله نو دی مذکر مؤنث دواړو یا ښځه خاوند دواړو دعوا الله د الله نه دعا وغوښته ربهما چې دې دواړو ربو دعا سوله ان اتیتنا صالحا یا الله که تا مونږ له یو سلامت بچی راکو صالح باصلاحیته بچی دې راکو لنکونن من الشاکرین نو مونږ به شو د شکر گزارو په دې آیتونو مبارک په دې آیت مبارکه کې پرون لږ شان ساینسي خبره مونږ کړې وه هغه دا چې د 8 هفتو نه مخکې زنانه چې کله پریګننټي تکلیف نه او دې ته چې کله تکلیف شروع کېږي دا د 8 هفتو نه پس شروع کېږي ځکه دې چې کوم زایګوټي هغه بدل شي په ایمبریو کې او دغه د ایمبریو چونکې بیا وزن جوړیږي د هغې د وجې زنانه تکلیف هم جوړیږي دا یو خبر هم کړې وه دلته الله جل شانو یو ناشنا خبره ذکر کړي الله جل شانو فرمایي کله چې د دې مؤنث په خېټه کې حمل لاغې دا پریګننټ شوه دا ښه ریلیکس ګرځېده ځکه د تکلیف نه و په سټارټ کې بیا فلما اثقلت کله چې دا خېټه درنه شوه دا حمل درون شو
نو دعوا الله ربهما د خپل الله جل شانه نه دعا وغوښته ربهما چې دې ښځې خاون رب دی. یاره کمال یې کړی دی، کماله الله جل شانه. کاش لږ موږ په عربۍ پوهېدی که نه. الله جل شانه خپل نوم ذکر کو دعوا الله، دی دعا وغوښته د چا نه ښځې خاون؟ د الله نه. نو دې ته څه ضرورت ربهما چې دې دواړو رب دی؟ ضرورت خو نه و. دا پته نه ده چې الله جل شانه د ټولو رب دی. ګوره قیمتي خبر ده. وجه ده تاسو ته ما ویلي کلم چې الله جل شانه چرته سیاق و سباق ته ګورې چرته د تربیت خبر یلته الله جل شانه خامخا د رب لفظ ذکر کوي. دا مې ته بار بار ویلو الحمدلله رب العالمین. العالمین د عالمینو تربیت کوونکی رب. نو دلته وګورئ د ماشوم د پیدایش خبره ده او د هغه اصل مسله د تربیتي. دې ښځې خاوند سوال وکړه د الله جل شانه نه چې الله جل شانه د دې دواړو رب دی، چې دې دواړو تربیت یې کړی دی. نو هغې څه غواړي؟ د خپل بچي هم تربیت غواړي د الله جل شانه. ځکه الله جل شانه دا یو لفظ ذکر کړی ربهما. ډېره لویه فلسفه په دې کې پرته ده، خو مونږ لږ کمزور یو. ښه دا خو یوه خبره. دویمه خبره دلته چې الله جل شانه ذکر کوي چې فلما اثقلت دعوا الله. پرون مې ته دا خبره ذکر کړې وه کله چې زنانه پریګننټ شي نو ښځې خاوند له دواړو له پکار دي چې هغه د الله جل شانه نه دعا وغواړي. او دلته چې دا دعا کومه ذکر شوې دا ډېر په عجیبه ځای کې ذکر شوي. داسې نه وي چې دې ته کله دا پریګننټ شوه فوراً دې دعا شروع کړه. نه، الله جل شانه فرمایي چې دا زنانه کله پریګننټ شوه ماشوم یې خېټې ته راغی نو دعا یې د هغې پورې نه غوښته څو پورې چې دا ماشوم دروند شوی نه و. فلما اثقلت کله چې دا حمل دلته چې کوم بوج دا اثقلت ثقالت پېژنې درونوالی ده. کله چې دا دروند شو دا بوج دعوا الله د ښځې خاوند دعا شروع کړه الله جل شانه ته. په کار خو دا و چې څنګه حمل راغلی وی او د هغې سره دې دعا غوښتی وی. په دې وروسته دعا وکړه او دعا یې څه وکړه لئن اتیتنا صالحا یا الله که تا مونږ له یو سلامت بچی راکو. لئن اتیتنا که تا مونږ له راکو صالحا باصلاحیته بچی روغ جوړ سالم بچی. دا یو سوال دا دی چې الله جل شانه دا ولې ویلي چې دې ښځې خاوند دعا وغوښته چې مونږ له سالم بچی راکړي روغ موټ بچی را الله کړي. یو دا دعا دا ولې. دویم دې ځای کې دعا ولې کړې؟ په کار خدا څنګه ماشوم راغلی وی دعا یې کړی او چې کله حمل دروند شو بیا دعا وغوښته. وجه کله چې دا ماشوم دا د زایګوټ فارم نه واوړي چېرته امبریو فارم ته دغه وخت نه پس ګوره دې دعا دا ده چې خدای سالم بچی را الله کړي. غوږ کېدی چې په خپو لاسو باندې په سترګو سپینګمو باندې په خوله او په غوږونو باندې په سر او په ټول جسم باندې روغ جوړي. صحیح ده؟ چونکې د ماشوم دا شکل و صورت او دا سټرکچر هغه چې جوړیږي نه دا د 8 میاشتو نه پس 8 هفتو نه پس جوړیږي. د هغې د وجې نه دی چې کله دا حمل دروند شو 8 هفتو ته ورسېدو د هغې نه پس دعا وغوښته چې اوس په دې جوړیږي چونکې شکل و صورت په الله جل شانه جوړی. نو څه دعا یې وغوښته؟ خدای موږ له یو سالم بچی راکړي. ډېر په ښه ځای کې دعا وغوښته. مناسب ځای دی مناسب ځای دی. او بیا دویمه خبره ذکر شوې ده الله جل شانه فرمایي چې دی ولې لئن اتیتنا صالحا که تا مونږ له یو باصلاحیته بچی راکړو لنکونن من الشاکرین نو موږ به شکریا ادا کړو. داسې لفظ هم ټیکو لکه مونږ پښتو کې هم دا لفظ مونږ ذکر کو، په اردو کې هم ذکر کېږي، په هره ژبه کې ذکر کېږي، عربۍ کې هم ذکر کېږي. لئن اتیتنا سالما که سالم او روغ جوړ دی راله داسې لفظ به ذکر کړی. صالح لفظ یې ولې ذکر کړی؟ کمال. لئن اتیتنا صالحا خدای که تا مونږ له داسې بچی راکو چې هغه ظاهریم باصلاحیتۍ پوهېږي ظاهریم سالمي او باطنیم سالمي لنکونن من الشاکرین. مونږ صالح چا ته وایو چې هغه خپې لاس جوړي که نه چې هغه سم سړی هغه ته وایي چې سم سړی هغه ته صالح وایي. یو سړی دی که نه د هغه خپې لاس نشته خو هغه ډېر منګزار دی تهجد گزار دی خوش اخلاقه دی تمام د حقوقو خیال ساتي دا صالح دی که نه دی؟ مونږ ته صالح وایو. دا خو یو باطني څیز دی د نیک اعمال او خوش اخلاقي ظاهري څیزونه خو نه دي چې جسم سره تعلق دی.
الانګه دلته چې کوم سوال شوی دی هغه سوې چې جسم روغ جوړي وجه ده الله جل شانه د باطینی سیز ذکر وکړو د ظاهری سیز ذکر نه کړي سالمن لفظ نه راوړل صالحن د دې لپاره چې اصل سیز هغه شی دی هغه د باطن روغواله د ظاهر روغواله او یو سیوای سیز خپلاس د انساني دا خبره ده او کدا نه او انسان هغه نیکم نه خدای دنیا هم تبا د آخرت هم تبا او خپلاس نه چرتا او انسان هغه نیک او صالح ته دا د کامیابی د ناکامی ده کامیابی ده نه کم سړی چې هغه اخروی لحاظ سره کامیابی هغه هر لحاظ سره کامیاب کېدی شي کم سړی چې صرف دنیوي لحاظ سره کامیابی ضروري نه چې هغه د آخرت کې کامیاب ځکه الله جل شانه د لفظ راوړی لئن آتیتنا صالحا تم له سالم بچی راکو چې ظاهرا هم سالمی او باطنا هم سالم لکون من الشاکرین خامخا موږ ستا شکر گزار خدا نور بحث نه کو بیا رانه سبق ځای کې دا کیږي اذان وکړه ها اصل کې دا دلته ډیر بحث نه کو پدې کې د انسان په پیدایش باندې ځکه چې وروسته بیا مستقل د انسان پیدایش را روان دی هغه سټپ وایز الله جل شانو هغه ذکر کوي نو بیا هلته که هسې منډې وو نو بیا به خوند نه کوي هلته هم پکې لږ شان بحث وکړو ښه سبا هلته پرېږدو بیا الله جل شانو فرمایي فلما آتاهما صالحا کله چې الله جل شانو دی له سالم او باصلاحیته بچی ورکو جعل له شرکاء د الله جل شانو سره ګوره شریکان جوړ کړه فيما آتاهما باغسس کی چې الله جل شانو دې دوانو لور کړو فتعال الله عما یشرکون الله جل شانو بالا تر دې داغه سن چې داخله کی شریکان کې د الله جل شانو سره د الله جل شانو داغه نه پاک دي شریکان نو څه مطلب دی دې ایت مبارکه دې مطلب دا دی کله چې انسان هغه اول اولاد نه بیا دې دا سوچونه کې کمال الله جل شانو اولاد را کو دې بس جمعه توقف کوم دې به مدرسې ته زیاده خیر سره بیا چې دلته دغه راشي که نه ماشوم راشي چېرته نو بیا دی لږ شانتې راسس شي بیا به ټول خو وقف کولی نه شم نیم به په جومات کې نیم به دلته وي او بیا وروسته پیدا شي که نه نو بیا څه کوي بیا نه په جومات کې دی څه کوي جومات کې یو سړی څه کېږي او تنګ نظره کېږي هلته یې نه پرېږدو دا خراب بشر دا خو دغه خبره کوم یو عامه خبره کوم صحیح ده بعضې حالات داسې په هغې کې ماشوم جمعات ته نه لیږل پکار مدرسې ته لیږل نه پکار داسې حالات راځي انسان له حکمت نه کار اخیستل پکار دي خو هسې دا خو د انسان څه وایم د انسان هغه شرک وایم چې دی کوي د الله جل شانو سره الله جل شانو فرمایي اولې بچی ما ته وقف کړی که زما بچی وشو زه بیا ټول عمر دین ته وقف کوم بیا الله فرمایي بیا خپل کارونه کوي د الله جل شانو دپاره چې څه وقف کړو الله جل شانو په کارونو کې هغه بچی په نورو کارونو کې مو سره شریک چې دی به نور کارونه هم کوي صرف د الله کار به نه کوي نه د الله جل شانو د دین چې کوم خدمتو نو په هغې کې نور خدمتونه شریک کړه نه الله جل شانو فرمایي چې به د ما کله احسان وکړو بچی یې موله ورکړو دی بیا دا چل کوي ګوره دا هر مذکر مؤنث یادوي تاسو ته پرون ما ویلو چې دې نه آدم علیه السلام مراد نه دی هلته چې تېر شوي ښه نه فتعال الله عما یشرکون الله جل شانو ډېر بالاتر د هغه څه نه چې دا خلک شرک یشرکون ما لا یخلق شیئا داسې عجیبه خلک دي الله جل شانو فرمایي یو طرف ته چې ګوري د الله جل شانه نه اول سوال کوي بیا د الله جل شانو خبره سره مني نه دا خو مخکې تېره شوه اوس الله جل شانو د دین یو لاندې چې هغه دین هم بدترین شرک دی هغه دا دی چې الله جل شانو فرمایي چې بدترین شرک ته دی نه دا دی چې دوی ګور د بوتانو عبادت کوي د چا او بوتان د الله سره شریک کوي د الله جل شانو سره وایي دا خلک هغه څیزونه شریک کوي چې هغه پخپله دی جوړ کړي دي خپل دی جوړ کړي دی خو نه دی پیدا کړي دی پیدا کړي خیال دی بت انسان جوړ کړي کنه دی بت انسان جوړ کړي انسان لګېدلی بت جوړ کړي نو دا ستا خالق دی که مخلوق دی ستا دا خو د انسان مخلوق دی الله جل شانو ایشرکون دی شریک کوي د الله جل شانو سره ما هغه څیزونه لا یخلق شیئا چې هغه په خپله څه څیز نشي جوړولی وهم یخلقون او هغه دی په خپله جوړ کړي دي هغه په خپله مخلوق دی هغه د الله سره شریک ولا یستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون هغه داسې یو مخلوق دی که نه دا بوتان لا یستطيعون لهم نصرا د دې خلکو امداد نشي کولی لا یستطيعون دغه بوتانو دغه شریکانو طاقت نشته لهم د دې دپاره نصرا د امداد ولا انفسهم ينصرون ځکه په خپل مدد نشي کولی نه د بل به څوک ولا یستطيعون لهم نصرا
دی امداد نشي کولای ځکه ولا انفسهم ينصرون دی د خپل ځان مدد نشي کولای دی به نور مدد څوکي. نبی الله جل شانو فرمایي دی بوتانو مبارک و ان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم. دی مشرکانو ته الله جل شانو فرمایي که تاسو دی بوتانو ته وایي چې موږ ته سم لار وښایه نو تاسو سم لار نشي ښودی. و ان تدعوهم که تاسو دعا غواړئ دی بوتانو نه چې موږ ته د هدایت لار وښایي. و ان تدعوهم که تاسو رابلئ دا بوتان الى الهدى هدایت طرف ته چې موږ ته د هدایت لار وښایه لا يتبعوكم دی توجه نه کوي ستاسو خبرې ته ستاسو تابعداري نه کوي سمه ستاسو خبرې ته توجه نشي کولی دا بوتان. بیا الله جل شانو فرمایي سواء علیکم دا اوس برابر خبره ستاسو دپاره سواء برابر د علیکم په تاسو باندې ادعوتموهم که تاسو دی ته دینه دعاګانې غواړئ هم انتم صامتون یا د دې مخې ته غلي ناستې په دواړه خبرې دي بوتانو دپاره یو شانتي. داسې مخلوق د الله جل شانو سره ولې شریک کړو څه شي کولی هېڅ هم نشي کولی. و ان تدعوهم الى الهدى دا د کامن سنس خبرې ډېرې لویو فلسفو بیانولو ته په دې کې اثر ضرورت نشته. صحیح ده. شرک دونه یو ګنده څیز دی که نه یا بت پرستی یا د غیر الله عبادت دا انتهایی حماقت دی چې انسان یو څیز په خپل لاس باندې جوړ کړي او بیا د هغې عبادت کوي. او هغه داسې دی چې څوک یې په تبر وایي ځان ته نشي خلاصولی یا د هم د چا په تبر والي او ځان یې ته نشو خلاصولی او ګیدړ پې امتیازې کوي او هغه ځان دا ګیدړ نه نشي بچ کولی. ښه مشهورې واقعې مې اورېدلي سپېړه ورکوه جواب نشي درکولی د نفع او د نقصان مالکان نه دي ځان ته نشي رسولی بل ته به څنګه نو د هغې عبادت څنګه روا دی. نو اوس چې د غیر الله څوک عبادت کوي لږ سوچ وکړئ دې خبرې ته چې دا څونه حماقت دی څونه لوی جهالت دی. نو ډېر دلایل پې نه ورکوم ځکه روان یم ښه. او ان تدعوهم الى الهدى و ان تدعوهم که تاسو دعا غواړئ دي بوتانو نه الى الهدى د څه دپاره د هدایت دپاره لا يتبعوکم دا ستاسو په دعا پسې نه ورپسې کېږي مطلب دا توجه نه کوي ستاسو دعا ته. سواء علیکم نو اوس برابره خبره ستاسو دپاره ادعوتموهم که تاسو رابلې دا بوتان ام انتم صامتون یا د دې مخې ته خاموش ودرېږئ. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالکم دا اوس هغه شرک چې د بوتانو شرک. اوس یو کله ناکله خلک داسې کوي چې زه ټیک ته کم خلک چې مال جواب راکوي زه به د هغې عبادت کوم د پیر بابا عبادت به کوم د منظري بابا عبادت به کوم د ډانګ بابا عبادت به کوم د پلوسی بابا د مدې بابا د دې ټولو به څه کوم ادي به عبادت کوم که نه نو دوی خو څه کولی شي دوی خو دونه ده کم از کم چې هره چاله یو ګیلاس اوبه خو ورکولی شي ځکه خپې هم شته لاس هم شته د هر څه شته. یا بس داسې کار وکړم چې موږ به پیر صاحب یاد کړو پیر صاحب ژوندی دی او زه ورته سجده کوم دا څه به ووایو ایو خبره ده. داسې قسمه الله جل شانو د دې شرک بیان کوي غوږ ورته کېږي. الله فرمایي ان الذین تدعون من دون الله ان الذین بېشکه هغه خلک تدعون من دون الله چې تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله نه تدعون چې تاسو رابلئ یعنې عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله نه عباد امثالکم دا ستاسو په شان بندګان دي څه دي ستاسو په شان دي بندګان دي. فدعوهم زه خیر دی بیا هم الله جل شانو فدعوهم تاسو عبادت وکړئ خیر دی اواز ورته وکړئ فلیستجیبوا لکم ستاسو نه د نقصان دفع کړي او تاسو له د نفع درکړي. زه در دې کړي که چې کوم قبرونو کې پراته دي هغه دې درکړي چې کوم ژوندي پیران دي هغه چې کوم په لاهور کې ناست دی هغه دې تا ته متوجه شي دلته یو کړی تکې دې دله ووایي پوهېږې چې ووایه وله خانه الله جل شانو فرمایي ان الذین تدعون من دون الله تاسو د الله نه ما سوا څوک رابلئ عباد امثالکم دا خو ستاسو په شان د الله مخلوق دی. فدعوهم خیر تاسو بیا هم هغوی ته آواز وکړئ فلیستجیبوا لکم تاسو له دې جواب درکړي مطلب نشي درکولی جواب ان کنتم صادقین که تاسو رښتینې زه آواز ورته وکړئ جواب دې درکړي دا قبر والا دې جواب درکړي یا کمپیوټر صاحب چې د په لاهور کې ناست دی هغه دې دله جواب درکړي. ښه تاسو په شان بندګان دي ښه تاسو دې ته دین وغواړئ زه وغواړئ ته او دې تاسو له د هغې ځای نه ستاسو مدد وکړي. ګوره د الله جل شانه چې کوم د عبادت مستحق دی د هغه صفت دا دی چې هغه به ستا امداد کولی شي ستا ته به نفع در رسولی شي تا نه به نقصان دفع کولی شي او د اسبابو نه هټ کر اسبابو د لاندې نه د اسبابو نه لاندې خو د عبدالله هم ستا مدد کولی شي لږ اوبه را باندې اوس کا دی به دا ګیلاس شوت کړي ماله به یې راکړي زما مدد یې وکړو که نه داسې نه ده خو د اسبابو نه هټ کر چې کوم ذات ستا امداد کوي او ستا نه ضرر دفع کوي دا څوک دا د عبادت مستحق داسې دې څوک وکړي زه
دا ساده فارموله ده. ان کنتم صادقین که په دې خپل دعوه کې تاسو رښتینی یې نو کې ځا आवाज وته کې د خپل لهم ارجل يمشون بها. الله فرمایي الهم ارجل يمشون بها. دا اوس بیا هغه سيزونه الله جل شانو ذکر کوي، هغه شریکان چې د الله جل شانو سره خلق شریک کوي او د هغه هیڅ طاقت نشته. څه نشته؟ هیڅ طاقت نشته. الله فرمایي د دې خپې نشته چې وګرځي پې، د دې سترګې نشته چې لیدل پې وکړي، د دې لاسونه نشته چې هغه پې نیولو کړي، د دې غوږونه نشته چې اورېدلو کړي. تاسو ولې داسې غلط کار کوئ چې داسې مخلوقاتو تاسو عبادت کوئ؟ دا الله جل شانو صرف کنایه ذکر کړي، دا کوډ ورډز دي. دا مطلب نه دی چې د الله خپې او لاس شته ځکه موږ عبادت کوو. د دې الټه چې والي بیا خدا راځي که نه. الله فرمایي دې بوتانو خپې نشته چې تک پې وکړي، دې لاسونه نشته چې نیول پې وکړي، دې سترګې نشته چې لیدل پې وکړي، او دې غوږونه نشته چې اورېدل پې وکړي. دا کنایه ده اصل کې د الله جل شانه د هغې طاقت نه چې دا مخکې مونږ ذکر کړه چې مستحق د عبادت صرف هغه ذاتي چې هغه د اسبابو نه هټ کر ستا امداد هم کولی شي او ستا نه ضرر هم دفع کولی شي. دا الله جل شانه فرمایي. پوهېږې په دې باندې؟ او یا دا الله جل شانه کمپیریزن کوي. څه کوي؟ کمپیریزن، مناسبت بیانوي د انسانانو او د بوتانو. چې مسلمانانو دې خبرې ته لږ سوچو کې کم چې په قبر کې پروت دی یوه، دا یو خبره، یا کم چې بوت دی او ته د هغې عبادت کې، یا ګټه ده چې څه ته نصب وي ته د هغې عبادت کې، لږ سوچ وکړه. ستا انسان خپې هم شته، لاسونه هم دې شته، سترګې هم دې شته، غوږونه هم دې شته، څه لږ اختیار تا سره شته. نو دا لږ اختیار چې تا سره شته ستا درجه د هغې څیز نه چوته ده چې د هغې سره اختیار نشته. ته دونه بیا بېوقوف کېږي ته د هغې څیز عبادت کوې چې هغه ستا نه هم زیات بې اختیاره دی. دا کمپیریزن الله جل شانه. پوهېږې په دې؟ نه الهم الله فرمایي الهم آیا شته دی بوتانو ارجل خپې یمشون بها چې دی تګو کې په هغې باندې، ام لهم ایدن یا دی لاسونه شته یبطشون بها چې نیولو کې په هغې باندې، ام لهم اعین آیا دی سترګې شته دی بوتانو یبصرون بها چې دی لیدلو کې په هغې باندې، ام لهم آذان آیا دی غوږونه شته یسمعون بها چې په هغې اورېدلو کې. قل ورته ووایه پیغمبره، دا اوس چیلنج دی د نبي علیه السلام د طرفه چې اوس ورته ووایه دی خلکو. دی به نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ته وایي دی بوتانو سپکاوی مه کوه، ګورئ دی ازار به دي ووایي، د پیر صاحب ازار به دي ووایي، قبر کې چې پروت دی د هغه ازار به دي ووایي، هغه بوت ته د هغه ازار به دي ووایي، تعویزګر او جادوګر او هغه بامبړ د هغه څه به دي ووایي، بددعا به دي ووایي. دې نه ځان سره نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي قل ورته ووایه پیغمبره، خپه چیلنج ورته ووایي چې ادعوا شرکاءکم، راوغواړئ دا څونه چې ستاسو بامبړان دي ټول راوغواړئ، ادعوا راوبلئ شرکاءکم خپل معبودان خپل شریکان، ثم کیدوني بیا زما خلاف منصوبه جوړه کړئ، فلا تنظرون او ما له یو مایکرو سیکنډ مهلت مه راکوئ، زما خلاف منصوبې جوړې کړئ ځان چې څه کولی شي وکړئ. بیا نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې ته ورته داسې ووایه چې ان ولی الله، زما دوست څوک دی؟ الله جل شانه دی. زما متولی څوک دی؟ الله جل شانه دی. الذي نزل الكتاب، هغه الله نزل الكتاب چې د قوانینو ډک او د اصولو ډک او د عقل او د فطرت مطابق قرآن مجید نازل کړی. او دا تاسو چې کوم کارونه کوئ دا خو د انساني فطرت خلاف دي، د عقل خلاف دي، جهالت نه ډک. وهو يتولى الصالحین، او کم سړی چې باصلاحیت یې الله جل شانه د هغه مرسته کوي. وهو او دغه الله جل شانه یتولى امداد کوي الصالحین د چا؟ صالحانو. صحیح ده. په دې کې یو واقع ډېره ناشنا، ابر سبا وکړم انشاءالله.